دا د هغه څلورو خویندو جنازې دي چې د چت غورځېدو له امله مړې شوي دي. ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ غز کلي کې د یو خونې چت غورځېدو له امله 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې پیښه کې د عبدالناصر په نوم یو تن 4 لورګانې مړې او د مېرمنې په ګډون 2 لورګانې او یو زوی سخت ټپیان دي. ناصر نومي چې زموږ د تره زوی دی او په دغه کور کې چې دغه چت یې راپرېوتی همسایه پروت و او د دې خپل کور راخواته دی او د کنډر حالت کې دی، مخکې ویجاړ شوی دی، د هغې وسه نه درلودله چې هغه کور جوړ کړي. نو د بل چا په کور کې دا همسایه و او دغه چت راپرېوتی، په دې کې د دې 4 لوریانې شهیدانې شولې او د کور نورو افرادو 4 کسانو د زنانو په شمول باندې زخمیان دي. د سیمې استوګن وایي چې یاده پیښه د کچه خټو آبادۍ زیات لوړوالي له امله رامنځته شوې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره